السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د چټي پکې د سپیډ د کمیدو پر رابطه باندې ده. دوستانو تاسو څنګه کولی شئ کله چې تاسو د پکې سپیډ دا کم شي تاسو څنګه کولی شئ په خپل کور کې د دې سپیډ خپل نورمال عادي حالت ته راولئ. د دې سیستم د فعالیدو لپاره دوستانو اول به تاسو خپل چټي پکې چې کوي چې د دې برنګان خو جام شوي نه دي. د دې نه وروسته کله چې د دې برنګان صحیح وي بیا به دوستانو د دې د کویلونو نه چې کوم تارونه بهر ته راوتلي دي چې دا مین تار دی او د رننګ تار دی او د سټارټینګ تار دی دا به چیک کوي چې د اوم ریزسټنس خو کم شوی نه دی یا دا د رننګ کویلونه خو د سټارټینګ کویلونو سره کراش شوي نه دي. کله چې دغه ټول حالات نورمال وي نو داسې دوستانو بیا چې دې ته کم کپسټر لګېدلی دی دا د رننګ کپسټر دا د رننګ کپسټر دوستانو د دې مطابق به دې ته کپسټر نوی کپسټر انتخاب کړئ ځکه چې دا زوړ کپسټر دا وخت د زمان سره ویل کېږي ضعیفه کېږي کمزوری کېږي او یا شاټ او کراس کېږي. نو دوستانو دا کپسټر ته لرې کړئ او د کپسټر د لږ کېدو څخه وروسته دې ته نوی کپسټر نصب او کنیکشن کوي او خپل پکې دوستانو د دې څخه وروسته په نورمال ډول باندې بیا وچلوئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.